افغان حکومت د 6 ولسوالیو د نورو بیرته نیولو ادعا کوي، خو طالبان بیا وایي 5 نورې ولسوالۍ دوی نیولې دي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د افغانستان کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه وایي د هیواد مختلفو ولایتونو کې 6 ولسوالۍ د طالبانو له کنټرول څخه بیرته ازادي کړي دي او نیولې دي. د پکتیا احمد آباد او سید کرم، د بغلان دوشي او خنجان او د فاریاب اندخوی او خنچار باغ هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي ادارې بیرته د ازادېدو خبره کوي. طالبانو تر اوسه د دغو ولسوالیو د لاس څخه وتلو په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې له تېرې ورځې راهیسې په فاریاب او بغلان کې 5 نورې ولسوالۍ نیولې دي. په دوی کې د فاریاب اندخوی هم شامل دی چې حکومت یې نن جمعه سهار د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. د همدغه ولایت قرمقل او قرغان او د بلخ ګذرګاه نور او خوست 4 نورې ولسوالۍ چې طالبان وایي تازه یې نیولې دي. حکومتي سرچینو هم تر اوسه د طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو لوېدل نه دي تایید کړي. طالبان د دغو ولسوالیو د نیولو او حکومت یې د بیرته آزادولو لپاره په ترسره شوو بریدونو او عملیاتو کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو او پوځي تجهیزاتو د نیولو ادعا هم کوي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تېرې 4 ساعتونو کې د چهارشنبې او جمعې ورځو ترمنځ د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 130 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دفاع وزارت وایي دغه عملیات په کونړ، ننګرهار، کندهار، زابل، بلخ، هلمند، کندوز او کاپیسا ولایتونو کې ترسره شوي دي. طالبان بیا پورته یاد شوو ولسوالیو سربیره د پروان د سیاګرد ولسوالۍ بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د 18 پوستو او د زابل شملوزو کې د زنجیري اډې په نوم د ملي اردو د یو مهم مرکز د نیولو ادعا هم کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب هم را سره تر پای پورې لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.